د زلاقې شهیدانو پر خپلو وینو د اندلیس د تاریخ د یوه نوي باب سرلیک لیکلی و. د دې ستر بري له خبر سره د ملک په ساره او اوږدو کې د خوښیو څپې وزغلېدې. د امیر یوسف نوم د هر بوډا او ماشوم پر خوله زمزمه کېده. د هر جومات له منبر نه د هغه د عمر د اوږدوالي دعاګانې کېدلې. کومو امیرانو چې په جګړه کې برخه نه واخیستې هغوی د بري په خوښیو کې د شریکېدو لپاره د امیر یوسف لور ته ورتلل. د زلاقې پر میدان له څو ورځو پاتې کېدو وروسته یوسف بن تاشفین د اشبیلیې مخه ونیوله. د اندلیس واکمن او علما له ده سره په رکاب کې وو. د لارې د هر کلي او ښار خلک له کورونو راوتل او د خپل مرستندوی هرکلی یې کاوه. چې کله د امیر یوسف کاروان د اشبیلیې دروازې ته ورسید نو د ښار د خلکو یوه بېسارې ګڼه ګوڼه پرې جوړه شوه. هر سړي بل ټیل واهه او غوښتل یې په خپله ځان وړاندې کړي. د اندلیس واکمنو د ورېښمو او اطلس چپنې اغوستې وې. د هغوی پګړۍ او خولې پر ګران بیه غمیو کې پټې وې، خو پر ساده او زیږو جامو برسیره د ټولو سترګې پر یوسف بن تاشفین خښې وې. څوک به وړاندې ورغلل او پر هغه به یې ګلان شیندل او څوک به دې ته ناکراره و چې رکاب یې ښکل کړي. د هغه غازي سر د ولس د ډیر درناوي او عقیدت په وړاندې ټیټ و چې د غیشو په باران کې به نیغ روان و. چې نور د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کاروان د وړاندې تلو مخه ډب شوه نو د اشبیلیې پولیس راوړاندې شول او د امیر یوسف د مخې نه یې د خلکو په ټیل وهلو پیل وکړ. په دې کې هغوی یو بوډا سړی ټیل واهه چې پړ مخې وغورځېد. امیر یوسف چې هغه ولید لا خپل آس نه پلی شو، ور وړاندې شو او هغه بوډا ته یې لاس ورکړ او راپورته یې کړ. خلک په منډه ورغلل او یو ځل بیا ترې راټول شول. امیر یوسف پر خپل شاوخوا راټول پولیسان لرې کړل او ورته ویې ویل زه دې ته اړتیا نه لرم چې تاسو مې ساتنه وکړئ. اوس خلک پر خپله د ده له مخې نه لرې کېدل. تر لږ ځنډه دی له خپلو ملګرو نه ډېر لرې شوی و. د اندلیس د شاهانو او د ده ترمنځ د خلکو بې دریغه ګڼه ګوڼه وه. هغوی ټول پر دې پوهېدل چې د دې لویې وره زوم کوم بل څوک دی. د هغوی شاهانه کش او فش نور پر چا رعب نه شو غورځولی. د تاریخ یوې پیښې دوی پر خپل هیواد کې پردي کړي وو. کوم کسان چې تر دوی وړاندې وو د هغوی ټولو پام امیر یوسف بن تاشفین ته ور اوښتی و او کوم چې تر دوی وروسته وو په هغو کې هم داسې څوک نه وو چې پر دوی ګلان وشیندي او یا نارې ورته ووهي. امیر یوسف د اشبیلیې د لوی جومات پر دروازه ودرېد او پر زینو وخوت. تر لږ ځنډه د جومات د دروازې په مخه کې ستر میدان له خلکو ډک شو. امیر یوسف لاس اوچت کړ او خلک چې اسمان یې پر شور اخیستی و ناڅاپه چوپ شول. امیر یوسف تر څو شیبو فکر وروسته وویل د ملت عزیزانو او د قوم مشرانو، زه ستاسو د دومره عزت او قدر حقدار نه یم. د زلاقې بری د هغو شهیدانو ویاړ دی چې اوس زموږ په منځ کې نشته. زه د اشبیلیې هغو میندو ته د سلام لپاره راغلی یم چې زامن یې زموږ سره اوږه په اوږه جنګېدل او شهیدان شول. د هغوی شهادت د یوه ارمان لپاره و او د هغه ارمان ترسره کول ستاسو ټولو فرض دی. د افریقې وضع او زما ذمهوارۍ ښایي ماته ستاسو په هیواد کې د ډیر پاتې کېدو اجازه را نه کړي. ځکه خو زه غواړم تاسو ته یوه ضروري خبره وکړم. د زلاقې پر ډګر موږ ستاسو دښمن ته یوه پرېکنده ماتې ورکړې ده او تاسو دا زیری واورېده چې د دښمن پوځ لا یوه پلوه د سرقستې کلابندي خوشې کړې ده او بیرته تللی او بل لوري ته بلنسیه هم خوشې کوي. نور د دې هیواد ساتنه ستاسو خلکو پر غاړه ده. که تاسو بیا په خپلو کې سره لاس او ګریوان شئ نو زما اندېښنه ده چې د زلاقې د شهیدانو وینې به هسې ولاړې شي. دښمن به کومه ورځ پر تاسو له زیات ځواک سره لا توند یرغل راوړي او هغه به تر هغه مهاله پر ولس یرغلونه کوي چې تر څو تاسو د خپلو کورنیو ستونزو چاره ونه کړئ. ستاسو تر ټولو ستره کمزوري دا ده چې له اسلام نه لرې شوي یاست. که تاسو خپل دفاعي مورچل د اسلام پر بنسټونو جوړ کړئ نو زه په دعوه ویلی شم چې که د نړۍ ټول نامسلمان ځواکونه ستاسو پر خلاف سره یو شي ماته نشي درکولی.
خو که تاسو له اسلام نه مخ واړوئ او د ژغورنې د کومې بلې لارې د لټون هڅه وکړئ نو په یاد ولرئ چې ستاسو مثال به له هغو خلکو سره څه توپیر ونه لري چې له سیلاب نه د ځان ژغورنې لپاره له غره نه راکوز شي او د ریګونو ډیرۍ ته پناه یوسي. ستاسو هر هغه ګام به چې د الله په لار کې پورته شي له بریاو او سرلوړیو سره مخ شي او ستاسو هر خوځښت چې د اسلام پر خلاف وي تاسو به د بربادۍ او تباهۍ پر لور بیایي. د اندلس د خلکو او امیرانو لپاره زما لومړی او وروستی پیغام هم دغه دی چې که تاسو غواړئ په نړۍ کې سرلوړی ژوند وکړئ نو د الله او د الله د رسول په اطاعت سرونه ځوړند کړئ. که تاسو د سپېڅلي قرآن پر احکامو چلیږئ او که تاسو د اسلام او د هغه د رسول تابع یاست نو دا زیری درکوم چې د ځمکې ټول نعمتونه ستاسو لپاره دي او په هر ډګر کې به د زلاقه تاریخ تکرار کړی شئ. یوه بوډا سړي په ګڼه ګوڼه کې لاره وکړه او وړاندې ورغی. امیر یوسف ته نږدې شو، چیغې یې کړې: ای امیره، تا موږ د اسلام له دښمنانو څخه وژغورلو. د خدای لپاره اوس زموږ ورمیږونه د اسلام باغیانو ته په لاس مه ورکوه او مه ځه. زموږ او زموږ د خدای ترمنځ پر خپلو ځانو مین امیران ولاړ دي. دغه دیوال مو له منځه لرې کړه. موږ دې خلکو ته مه سپاره چې په وار وار یې له دښمنانو سره زموږ د عزت او خپلواکۍ معامله کړې ده. دې خلکو زموږ د نیکونو پر قبرونو خپلې د عیش او مستیو هډې جوړې کړې دي. دوی د شهیدانو وینې پلورلې دي. د اندلس پر ځمکه یې د خدای قانون نه دی پلی کړی. د خپلو عیاشیو د اسبابو د برابرولو لپاره یې له ولس نه د خپلې خولې ګوله اخیستې ده. د دوی میرمنې د اندلس د میندو او خویندو له مخونو نه د حیا او شرافت پردې تښتوي. ای امیره، کوم اندلس ته چې ته د نوي ژوند پیغام ورکوې هغه تر اوسه بربنډ دی، وږی دی، بېوسه دی. د دوی په لاسونو او پښو کې د ځان خوښو امیرانو د واکمنۍ زنځیرونه دي. د خدای لپاره له اندلس نه تر تلو وړاندې دغه زنځیرونه وشلوه. اندلس دې خلکو ته یو وطن نه بلکې یو ښکار ځای دی. دوی د اسلام سره مینې ستا تر بیرغ لاندې راټولېدو ته نه دي اړ کړي بلکې د دې لپاره ستا د مرستې غوښتونکي وو چې یو بل ښکاري دې ښکار ځای ته راننوتلی و او هغوی غوښتل چې د دوی نیم ژوندی ښکار ترې ونغړي. موږ له دې خلکو نه د دوی د تیرو کړو وړو کسات نه اخلو، خو که دوی پر خپلو کړو پښیمانه وي نو باید په خپله خوښه زموږ له مخې لرې شي. که دوی پر خپلو تیرو کړو پښیمانه نه وي او دوی د یوه اولس تر راتلونکي خپل اقتدار لوړ بولي نو که د اندلس مسلمانان دوی ته وسپارې نو ته به یې خدای ته ځواب وایې. هغه پیغام چې ته نن دې خلکو ته ورکوې ما څو کاله پخوا ورکړی و او د همدې ګناه په سزا کې مې د خپل عمر ډېر غوره کلونه د قرطبې او تلې تلې په جیل کې تیر شول. که ته د اندلس د خلکو مرستې ته راغلی وې نو د دې خلکو ژغورنه در باندې فرض ده. که ته د هغو خلکو د واک او اقتدار د ساتنې لپاره راغلی وې نو زه پر دې ویلو نه شرمیږم چې د زلاقې د بري پایلې به د ډېر لنډ مهال لپاره وي. د یوه همیشني خطر نه د اندلس د ژغورنې لپاره دې ته اړتیا ده چې اندلس سره یو شي او تر څو چې د اندلس پر ولس د دې خلکو واکمني او اقتدار وي اندلس به سره متحد نشي. دغه بوډا عبدالمنعم و. دی چې چا پېژانده دا یې په خیال کې هم نه تېرېدل چې دغه چوپ او لږ خبرې کوونکی انسان به داسې په جوش او ولولو غږیږي. په دې غونډه کې د ده زامن هم د ده وینا ته حیران و. امیر یوسف له بري وروسته یوازې یو ځل له ده سره ګوښې خبرې کړې وې، خو په هغه لیدو کې هم د دومره سپینې خبرې نه وې ورته کړې. عبدالمنعم یوازې په کنایه کې دا ورته ویلي و چې له امیرانو سره چې تا د دوستۍ کوم تړون کړی دی هغه به ډېر دوام ونه کړي. د اندلس له علماو نه یوازې قاضي ابو جعفر پر دې خبر و چې عبدالمنعم په ډک مجلس کې څه د اور توپونه غورځوي. د اشبیليې اولس په تودو احساساتو د هغه وینا تاییدوله. امیران په ډېره اندېښنه کې پریشانه یوه لوري ته ولاړ و. سیر بن ابوبکر چې د خلکو جوش او جذبه ولیده بربري سپرو ته یې د دوی د ساتنې او امنیت حکم وکړ او هغوی تر امیرانو را چارپیر شول.
امیر یوسف تر لږ ځنډه پورې چوپ او زړه نازړه ولاړ و. بالاخره یې خپل لاس اوچت کړ او خلکو یوه او بل ته د چوپتیا اشارې کولې. امیر یوسف وویل تاسو پوهیږئ چې ما ستاسو له علماو او امیرانو سره دا ژمنه کړې ده چې الفانسو ته له ماتې ورکولو وروسته به د اندلیس په کورنیو چارو کې لاس نه وهم او زما پوځ به له اندلیس نه بیرته راوځي. زه په خپله ژمنه ټینګ یم. د اندلیس واکمنو د دغه مشر خبرې واورېدلې او زه هم دوی ته مشوره ورکوم چې د شمال لوری دې درک کړي. که دوی له اسلام نه کاږه شول او د اولس راتلونکی یې له ګواښ سره مخ کړه نو دا دې په یاد ولري چې تر ډیره به د خپل واک په ماڼیو کې ډاډه ساه وانخیستلی شي. اولس ته زه دا وایم چې که تاسو په اندلیس کې اسلامي حکومت غواړئ نو یو داسې ټولنیز شعور راویښ کړئ چې د هغو د ځواک په مخ کې د هر غیر اسلامي نظام بنسټ په خپله ولړزیږي او ویجاړ شي. که په تاسو کې دومره شیمه هم نه وي چې خپل واکمن مو شرعي حکومت نافظولو ته چمتو کړای شئ نو زه خو بیا وایم چې په اندلیس کې د مسلمانانو د عزت او خپلواکۍ ورځ ګرځېدلې ده. امیر یوسف چې دا وویل عبدالمنعم ته یې مخ واړوه او ورته ویې ویل ته غواړې نور څه ووایې؟ هغه په ډاډ ځواب ورکړ نه ما خپل مسؤلیت ترسره کړ. امیر یوسف اوریدونکو ته مخ واړوه او ویې ویل نور تاسو ښاغلي خپلو کورونو ته تشریف یوسئ. زه دا ژمنه کوم چې ستاسو د واکمنو په مخ کې ستاسو وکالت وکړم. لږ ځنډ وروسته د امیر یوسف کاروان له ښاره بهر د خپل پوځي پړاو پر لور روان شو. راتلونکې ورځ د معتمد په ټینګار امیر یوسف له خپلو وتلیو پوځي قمندانانو علماو او مشرانو سره په شاهي ماڼۍ کې د روژې ماتولو بلنه ومنله. د ماڼۍ دننه په یوه ښکلي بڼ کې د میلمستیا بندوبست نیول شوی و. د معتمد پر وزیرانو او نورو چارواکو برسیره د اندلیس نور زیات واکمن دې میلمستیا ته رابلل شوي وو. د فانوسونو او کافوري شمو په رڼا کې د بڼ هر ګوټ رڼا شوی و. د اشبیليې د دې شاهي دسترخوان نعمتونه د افریقا د فقیر صفته واکمن او د هغه د ملګریو له اټکل او هیلو ډیر لوړ و. ملکه رمیکیا له خپل ټول ځل و بل سره راښکاره شوه او پر دسترخوان د معتمد تر څنګ کښېناستله. د دښتې اوسیدونکو یوازې یو ځل هغې ته وکتل او بیا یې سترګې ښکته کړې. چا د هغې د جامو ستاینه ونه کړه. چا یې مسکاګانو ته ځواب ورنه کړ. رمیکیا پریشانه شوه. رمیکیا خفه وه. رمیکې له غوسې خپلې شونډې چیچلې او دې چې څوک غوښتل د خپلو جامو او ګاڼې تر اغېز لاندې راولي هغوی په ډاډه زړه سرونه ښکته اچولي وو او خپله ډوډۍ یې خوړله. د هغوی چوپتیا د حال په ژبه ویل ته د چا خور، د چا میرمن یې، د چا مور یې او ته هڅه وکړه چې خپل مقام وپیژنې. او رمیکې داسې ګڼله چې دوی ټول دې ته کنځلې کوي. دې پر خپل زړه کې پر دې وینا ځان ته د تسلۍ ورکولو هڅه کوله. ناپوهانو ته خو ګوره. بیا دې د اندلیس واکمنو ته وکتل خو د هغوی سترګې پر بل چا ښخې وې. معتمد په کرار ورته وویل ملکې ته نن ډوډۍ نه خورې؟ دې په غمجنه لهجه ځواب ورکړ زما اشتها نشته. ستا ته به خو ښه ده؟ نه، غواړم آرام وکړم. ته ولاړه شه، دغه خلک د نشتوالی نه احساسوي. ملکه جګېدله چې د دسترخوان پر بل سر یې سترګې پر یوه ځوان ونښتې. په پسپسکو یې له معتمد نه وپوښتل هغه ځوان چې مخامخ ښي لاس ته د یوه تورپوستي بوډا تر څنګ ناست دی څوک دی؟ معتمد ځواب ورکړ هغه د امیر یوسف د پوځ یو جنرال دی. په ځیر ورته وګوره.
د معتمد کیڼ لور ته وزیر ابن زیدون ناست و. هغه په ټیټ غږ وویل دا هماغه دی چې څو کاله پخوا یې ستا په مخ کې پارېدونکې وینا وکړه او تا چې نن د کوم سړي وینا واورېدله د ده پلار و. هغه دلته نه دی راغلی. دې میلمستیا ته یې د اشبیلیې او اندلیس د نورو ښارونو وتلي شاعران هم رابللي وو. د ډوډۍ له خوړلو وروسته معتمد له امیر یوسف نه وغوښتل چې د اندلیس نومیالیو شاعرانو ته د خپل کلام د اورولو اجازه ورکړي. امیر یوسف په فکر کې شو. ویې پوښتل د دې کار لپاره څومره وخت پکار دی؟ دا ستا په خوښه پورې اړه لري. زه به ډېر نه کښېنم. که تاسو مناسبه بولئ نو د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته به دې ښاغلیو ته وخت ورکړو. نه، له لمانځه وروسته زه ویده کېږم. دوو تنو شاعرانو د امیر یوسف په ستاینه کې خپلې قصیدې واورولې. معتمد او د هغه وزیرانو او د اندلیس نورو واکمنو د زړه له تله هغوی ته شاباسۍ ورکړ، خو امیر یوسف چوپ ناست و. هغه پر دې هم ونه پوهېدو چې دا د ده ستاینه کیږي او که بد پرې وایي. چې کله دریم شاعر خپل کلام اوراوه نو معتمد امیر یوسف ته وویل دا د اشبیلیې تر ټولو غوره شاعر دی. ته خو یې د اشعارو په معنا پوهیږي؟ زه په هیڅ پوه نه شوم. یوازې پر دې وپوهېدم چې دغه خلک ډوډۍ ته اړ دي. خو کاشکې دې خلکو د انسانانو پر ځای یوازې د خدای ستاینه کولای. نور د لمانځه وخت دی. امیر یوسف دا وویل او جګ شو. شاعران او د هغوی قدردان حیران دریان ودرېدل او یو د بل خولو ته یې کتل. مجلس ړنګ شو او تر لږ ځنډه چې دې شاعرانو د هغه په ستاینه کې ځمکه او اسمان سره یو کول، اوس یې پر حجوې خولې خلاصې وې او د خپلو زړونو بړاس یې یوست. سبا ته یوه عجیبه پیښه وشوه. الماس کاکا د اشبیلیې په بازار کې ګرځېده چې سترګې د معتمد پر یوه وزیر ولګېدلې چې یو وخت د قرطبې د وزیر مرستیال و. الماس چې هغه ولید په غوسه شو او وړاندې ورغی. د وزیر پګړۍ یې له سره د هغه پر غاړه کې ور واچوله او یوه لوري ته یې ورسره کش کړ. د پولیسو څو تنه د پریشانه وزیر د مرستې لپاره ورغلل، خو په دې ځنډ کې 40-50 کسان پر الماس راټول شول او دوی ټولو چې د معتمد یو وزیر په عذاب کې لیدو د الماس پلویان شول. سرتیرو چې د وزیر د راخوشي کولو هڅه وکړه، خلکو یې مخه ونیوله. په لږ ځنډ کې د الماس پر شاوخوا یوه لویه ګڼه ګوڼه جوړه شوه. یو تن ور وړاندې شو. الماس ته یې وویل ده ستا سره څه بد کړي دي؟ الماس ځواب ورکړ دا به زه د امیر یوسف په مخ کې درته ووایم. خلکو ټولو په یوه خوله وویل ډېره ښه ده، دا یې امیر یوسف ته بوځه. وزیر چیغې کړې دا لیونی دی، زه یې هیڅ نه پیژنم. نور دروغ تاسو نشي ژغورلی. ستا ګمان و چې له نړۍ نه د خدای پاچاهي ختمه شوه، خو اوس تاسو د حساب وخت را رسېدلی دی. الماس بیا پګړۍ لږ کلکه وپیچله چې د وزیر سترګې بقې بقې راووتلې. اوس له مخې نه الماس هغه کشاوه او له شانه خلکو ورپسې ټیل واهه. د پولیسو کسان د نندارچیانو په څیر یوه لوري ته ولاړ وو. د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. چا د دې پوښتنې اړتیا نه لیده چې دغه بوډا سړي ته د څه ګناه سزا ورکول کیږي. وزیر هماغسې چیغې وهلې چې دا لیونی دی، د خدای لپاره ما ترې وژغورئ، ما څه ګناه نه ده کړې. د اشبیلیې خلکو، زه ستاسو د پاچا وزیر یم، زه ستاسو خدمتګار یم. او د اشبیلیې خلکو په کړس کړس خندل. څو د ژوندي زړه ځوانان وو، هغوی په لاره کې کوم خر را پیدا کړ. وزیر یې په زور پرې سپور کړ او د امیر یوسف تر پړاو پورې کوم 8-10 زره تنه په دې جلوس کې شریک شوي وو. د اشبیلیې لوی وزیر ابن زیدون چې له امیر یوسف سره ولیدل او د ملاقات له خیمې راووت، مخامخ یې دغه کاروان ولید چې را روان دی. د چې خپل یو نایب په دې وضع کې ولید، وړاندې ورغی. خلکو چې تر څه حده د ده درناوی کوه له مخې لرې شول. د ابن زیدون پر لیدو وزیر له آس نه پلی شو، خو الماس هغه پرې نه ښود. ابن زیدون الماس ته وویل دا ظلم دی، پرېږده. الماس ځواب ورکړ
دی یوازې امیر یوسف زما له لاسه ژغورلی شي. ابن زیدون پوښتنه وکړه ده تا ته څه تاوان رسولی؟ اوس به درته معلومه شي. د امیر یوسف د پوځ یوه جنرال خلک پر یوه او بل لوري یوې خواته کړل او وړاندې ورتیر شو. په لوړ غږ یې وویل الماسه الماسه دا ته څه کوې؟ دی پرېږده. دا سعد و. الماس وویل ته دا نه پېژنې، دی چې کوم مهال د قرطبې د والي مرستیال و زموږ د ځمکو د ضبطولو ګواښ یې راکړ او له ما نه یې 300 دیناره واخیستل. زه غواړم دی د امیر یوسف په مخ کې ودروم. وزیر وویل دا دروغ دی، زه دی نه پېژنم. الماس وویل زه له قرطبې نه 1000 تنه شاهدان راوستلی شم، په هغوی کې به 200 تنه داسې وي چې تا په زور رشوتونه ترې اخیستي دي. سعد وویل امیر یوسف په دې معاملو کې کار نه لري، دی خوشی کړه. په دې ځڼ کې عبدالمنعم، احمد، حسن او ادریس چې د سعد په خیمه کې تم و راورسېدل او الماس په نزړه وزیر خوشی کړ. ابن زیدون وړاندې ورغی، د الماس پر اوږه لاس کېښود او ورته ویې ویل زما باور دی چې هغه به له تا نه رشوت اخیستی وي، خو همدغه سزا یې بس ده. زه وعده در سره کوم چې هغه څومره پیسې در نه اخیستې دي بیرته به درته وسپارل شي. امیر یوسف زموږ میلمه دی او دا مناسبه نه ده چې هغه په داسې خبرو پریشانه کړو. الماس ځواب ورکړ زه پیسو ته اړتیا نه لرم، زه انصاف او عدالت غواړم او د هغې ورځې انتظار به کوم چې امیر یوسف په دې هیواد کې د عدالت واک ولري. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.